په مزار شریف ښار کې د 14 میلیون افغانیو په ارزښت د سړک د کانکریټ اچولو کار پیل شو. د بلخ ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې د ادارې د خلکو د اسانتیاو برابرولو او ښاري پراختیا په موخه له 10 زیاتې انکشافي پروژې پیل کړي دي او ټاکل شوې ده چې د مزار شریف ښار په بېلابېلو برخو کې به عملي شي. د دې پروژې طول چې دی 300 متر نه زیات دی، تقریبا 1 کیلومتر ته رسیږي او عرض سړک چې دی 8 متره دی او دواړو طرفو ته یوه لې لري چې 80 په 80 کې یعنې 80 سانتي عمق دی او 80 سانتي عرض دی او یوه لې RCC دی یعنې سیخداره دی او انشاءالله په 4 میاشتو کې او په 120 ورځو کې به دا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاروالۍ مسؤلینو ته د دغه قریب د ګذر خلکو ته ډاډ ورکوم چې دا به په ښه کیفیت او په کومه نقشه او څه چې راکول شوي په هغه سره به په ښه شان سره تطبیقیږي. د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي د دې سړک جوړول د ښار د پرمختګ او ښکلا په لور یو ګام ګڼي او د ښار په نورو برخو کې د لا زیاتو هڅو او د پراختیايي پروژو غوښتنه کوي. سالی که گذشته ما بسیار به تشویش و به عذاب بودیم. از گل لای ما در مسجد مکتب رفتن نمیتونست. مرزا را ما پشت خود گرفته شفاخانه میبردیم. بعدم یک اندازه جغل اندازه شده بود، خوب بود. بعدم که این حال ما سرک ما کانکریزی میشه، بسیار خوشحال هستیم، بسیار راضی هستیم. مردم حالی گذر ابراز خوشی و خرسندی میکنن و امیدوار هستند که این پروژه ها د بلخ ښاروالۍ د دې سړک د جوړولو اعلان په داسې حال کې وکړ چې د ښار په ډیرو لرو پرتو سیمو کې خلک لا هم د معیاري سړکونو له نشتوالي شکایت کوي او له مسؤلینو د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.